زما تا سره واده ده بابا دا مې فیصله ده ستا پیغام به خورومه پښتانه به ویښومه په پښتو مې ستا قسم دی را سره توره قلم دی په پښتو مې ستا قسم دی را سره کتاب قلم دی او زه پښتون یم افغان یم یو بچی د کالو خان یم. الله تعالی د لوی نوم نه شروع کوم چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. ستاسو یوه نړۍ مننه چې تاسو رالی زه مو د دې جوګه وګڼلم چې د شلمې پېړۍ لوی اتل لوی قهرمان عبدالغفار خان عرف حضرت باچا خان رحمت الله علیه باندې زه خپل احساسات او خپل تاثرات وړاندې کوم. نو د هغې باره کې به زه څه ووایم، زه خو ځان د دې جوګه نه ګڼم. بهرحال خپل مات ګوډ تاثرات به وړاندې کوم. یو داسې شخصیت چې په هغې باندې شپږ پیچډۍ شوي دي او اوومه پې روانه ده، او داسې شخصیت چې هغې باندې یو څلوېښت کتابه خو زما تر نظره شوي دي چې په هغې کې بیا زما خپل ځاني فارغ بخاري صاحب چې په باچا خان کوم کتاب لیکلی دی، یا اکنات سورن یو هندو پې کتاب لیکلی دی، او زمونږ یو ملګري ترجمه کړی هم دی غني خټک. نو ډېر زیات مې خوښ دي. یا باچا خان په خپله چې کوم خپل کتاب لیکلی دی زما ژوند او جدوجهد. نو بیا یو داسې شخصیت عالمي چې هغه د عبدالستار ایدي غوندې د هغه نه د نیلسن منډیلا غوندې شخصیت چې هغه له ایوارډ ورکولی شي، نو هغه وایي چې زما د جیل موده کمه ده د باچا خان نه، او وایي چې زما د جیل موده د باچا خان نه کمه ده، هغه څه کم و زیات 40 کاله جیل تېر کړی دی، دې مستحق هغه دی. د یاسر عرفات غوندې شخصیت، او بیا په علماو کې د ابوالکلام آزاد، د مولانا عبیدالله سندي، مولانا تاج محمد صاحب، مولانا عبدالعزیز صاحب، مولانا پل ربی صاحب، د دې غوندې شخصیات، او چې بیا د شیخ الهند غوندې شخصیت د باچا خان صفت کوي او مرسته یې کوي او د هغه نه متاثره دي. نو مطلب دا ده چې اوسه پورې څومره د پښتنو قومي تحریکونه راغلي دي او را روان دي، که هغه حمید لودي مونږ یاد کړو، که ملک احمد یاد کړو، یا ملا مستور هډ ملا که مونږ یاد کړو، احمد شاه ابدالي، میرویس خان بابا، خوشحال بابا، پیرو خان، او داسې فقیر ای پی، او که څه نومونه رانه هېرېږي نو د هغې بخښنه غواړم. او بیا مونږ چې راځو د عبدالصمد خان بابا او د باچا خان بابا دور ته، نو دی چې دې تسلسل کې څومره کار کړی دی، نو هغه خاص کر د حضرت باچا خان خدای خدمتګار تحریک، هغه د پښتنو د کلتور په حواله، د پښتو ژبې په حواله، لکه د ژبې په حواله د باچا خان خدای خدمتګارۍ تحریک چې دی نو یو زردري دور ورته موږ ویلی شو، یو مزاحمتي دور و. په دغه دور کې د پښتو ادب مطلب دا دی چې ډراما ولیکلی شوه، افسانه ولیکلی شوه، نظم مطلب دا دی چې د محفي صاحب نه او د پل رحیم ساقي نه علاوه بیا اجمل خټک صاحب چې په نظم کې کوم انقلابي رنګ پیدا کړ، مزاحمتي رنګ پیدا کړ، غني خان او داسې نور که زه نومونه اخلم نو ډېر اوږد فهرست دی. نو دغه د ادب دغه چې دی نو وجود زمونږ د پښتو د شعر و ادب وجود چې دی نو دا
خدای خدمتګار دور کې ډېر غوښن شو، د غزل په حواله، د نظم په حواله، د ډرامې په حواله، د افسانې په حواله. دغه شان باچاهان چې دا سوچ وکړو، الان کې باچاهان چې مدرسه کې سبق ووي او دینی سبق یې ووي، د هغې نه پس په کال 1906 کې باچاهان ته د پیرنګي فوج کې افسري میلاو شوه، کمیشن. باچاهان هغه کمیشن له لته ورکړه او راغې د پښتنو خدمت ته ملا وتړله او شروع یې د دې نه وکړه چې په کال 1912 کې د آزادو مدرسو اصلاحي تحریک چې و تعلیمي، هغې کې شامل شو د تورنزو بابا سره. او هغې کې باچاهان ډېر لوی کار وکړو د پښتونخوا په مختلفو ځایونو په سیمو کې، تر دې چې زموږ په دې کلي کې هم دغه مدرسه وه او هغه زموږ د دې کور شاته زموږ ځای و لسته مرلي، هغې کې وي چې دا مدرسه وه د باچاهان. نو بیا په هغې کې باچاهان په خپله استازي کوي، د زامنې پکې سبق وایي. مطلب دا ده چې پښتانو کې تعلیم راشي، پوهه راشي، شعور راشي. او د باچاهان هغه مدرسې او تعلیمي خدمات چې دي نو هغه د نه هېرېدو دي. بیا باچاهان دا سوچ وکړو چې په پښتنو کې زمینداري یې ترقي وکړي، د دې زراعت مخکې لاړ شي. نو په خپله باچاهان په خپل پټي کې کار شروع کړه. الان کې خو د خان زوی و، د خانانو نوسی و، د بارام خان بابا زوی و، د سیف الله خان بابا نوسی و، د عبید الله خان بابا کړوسی و. د باچاهان دغه نیکونه چې وو، نیکه اور نیکه، نو دا هم د انګریز خلاف او د سیخ خلاف هغوی ډېر لوی جدوجهد کړی دی. نو د زمیندارۍ چل یې پښتنو ته وښو او د باچاهان په خپله ډېر لوی جایداد و. زما سره چې څونه معلومات دي نو کیدای شي دې کې کمې زیاتې هم رایي، 1700 وجرې به ځمکه وه او هغه آخر کې بیا ډېره لږه پاتې شوه چې مطلب دا دی هغه تحریک کې هغه ډېره بیله، ډېره ترې ضبط شوه، ډېره پکې خرڅه شوه. ولې خو اکثر به هغوی جیل کې وو. او نو مطلب دا دی چې بیا تجارت، باچاهان په خپله تجارت کوي، په خپله منډه کوي، په خپله چیرې په پښتنو کې د کاروبار شوق پیدا شي، د دې اقتصادي حالت ښه شي، د هغې دپاره تجارت شروع کړو. بیا چې باچاهان وکتل چې په پښتنو کې ډېر غلط رسمونه رواجونه دي، په غمونو کې، په ښادۍ کې، چې دا پښتانه د دې نه صبر شي او دا غلط رسمونه رواجونه نو ځان یې شروع وکړه. او بیا داسې باچاهان چې وکتل چېرې پښتانه چې دي نو دشمنۍ دي، دې کې تربګنۍ دي، تربورولۍ دي، روغې سپالې شروع کړې، د خلکو اجرې جارو کړې او دغه دشمنۍ تربوروالی دی په ورورۍ کې، په دوستۍ کې بدلې کړې. نو بیا باچاهان چې دی نو د دې دپاره یو تنظیم جوړ کړو چې د هغې تنظیم نوم و، دا تنظیم یې جوړ کړو په کال 1921 کې، انجمن اصلاح افغانه. هغې کې باچاهان لګیا و او بیا دا وروسته چې کوم دی نو هم دا اصلاح افغانه چې دی نو دا په کال 1921 کې په خدای خدمتګار کې بدل شو. او بیا دغه شان د ازادۍ دپاره باچاهان چې دی نو کانګرس کې شامل شو په کال 1913 کې او شریکه مبارزه یې وکړه. او باچاهان دا نه وی چې ګنې صرف پښتون دې آزاد شي، باچاهان د برصغیر ټولو ازادي غوښته او د دغه ازادۍ دپاره باچاهان خپل ذاتي کورنۍ او د باچاهان ملګرو خدای خدمتګارو ډېر مالي او جاني تاوانونه چې دي نو دا پکې وکړل. نو اله ازادي راله. او بیا د هغې نه پس چې دی نو باچاهان چې ازادي راله کال 1940 کې، نو د هغې نه پس
باچاهان په مختلف شکلونو کې لکه مثال په طور باچاهان بیا په کال 1948 کې یو پارټي جوړه کړه چې د هغې نوم و پیپل پارټي او باچاهان یې په خپله صدر دقسې بیا د هغې نه وروسته یو بله پارټي پاکستان نیشنل پارټي دا په 20 جنوري 1950 کې او بیا بله پارټي نیشنل عوامي پارټي چې د په بنګال کې په ډاکا کې جوړه کړې وه او سره باشاني صاحب میا افتخار الدین او دا جیم سید نو دغه پارټي بیا جوړه کړه دغه اوس دا به ووایو چې دا عوامي نیشنل پارټي چې دی نو هم د دغه یو تسلسل دی او زموږ دپاره د فخر خبره دا ده چې باچا خان زموږ د صوابۍ د یوسفزو خوریو نوسیو او دا زموږ دپاره د خوشحالۍ خبره ده چې کوم جدوجهد د صوابۍ نه د ازادۍ دپاره شوی دی نو هغې کې موږ د صوابۍ نه 2 شهیدان چې کوم ورکړي دي اولني نو د یو نوم سیدان شاه یا د شوي کلي یو هلک او هغه انګریزانو په والو مړ کړی شهید کړی او بل یو هلک د کالو خان رجب علي چې هغه په اور کې سوځولو او بله خبره دا ده چې باچاهان زموږ صوابۍ ته ډېرو جلسو له راغلی دی کلو په کلو ګرځېدلی دی کوڅه په کوڅه ګرځېدلی دی د پښتنو د یووالي دپاره د پښتنو د ازادۍ دپاره د پښتنو د آبادۍ دپاره جدوجهد کړی دی او دا اخري جلسه چې باچاهان کومه کړې ده نو هغه هم په صوابۍ کې کړې ده په تولاندی کلي کې په 1980 کې او بیا باچاهان چې کوم اخري تقریر کړی دی د پښتو عالمي کانفرنس ته هغه په 80 کې کړی دی بل باچاهان ته د خپلو خدماتو چې کوم ایوارډونه ورکړي شوي دي نو هغې کې یو انټرنیشنل ایوارډ دی چې هغه ورته په کال 1962 کې ملاو شوی دی بل یو ایوارډ دی نهرو امن ایوارډ چې هغه ورته په کال 1991 کې ملاو شوی دی او بیا د هندوستان د بھارت د ټولو نه لوی ایوارډ چې دی چې هغې ته بھارت رتن ایوارډ وایي او هغه په کال 1987 کې باچاهان ته دغه ملاو شوی دی دغه ایوارډ نو باچاهان چې و چې څنګه د باچاهان خپل قد و قامت لوی و یعنې د هغې قد جسماني چې دی نو هغه 6 فوټه 3 انچه و خو د باچاهان کردار چې دی د خپل دنګ لوړ شخصیت او جسماني شخصیت نه د هغه د کردار شخصیت چې و نو هغه ډېر لوی شخصیت و ځکه خو په عالمي حواله باندې چې کوم دی نو هغه باچاهان وځلېده او د باچاهان افکار چې دي نو هغه نن په امریکا کې په روس کې افغانستان کې په هندوستان کې په نصاب کې شامل دي د هغوی د امن په حواله د عدم تشدد چې کومه فلسفه وه د باچاهان نن هغه دنیا ومنله چې نن دنیا د بارودو په جزیره کې ولاړه ده د بارودو په ډیرې ولاړه ده د وسلو د بارودو د بمونو یو زغل دی نو نن د باچاهان د فلسفې او د افکارو ډېر ضرورت دی نو مطلب دا دی چې دا ثابته شوه چې د باچاهان کومه دغه وه بل باچاهان چې به کومه خبره کوله د پښتنو دپاره بیا چېرې ځینو خلکو به دا وی چې نه طبقاتي مسله مخکې ده کامي وروسته ده باچاهان به وی چې نه ستا پټی دی بهی بل سره ګاڼه دی قبضه دی او نو ته هغې کې د خپلې خوښې فصل نشي کولی ته اول خپل پټی آزاد که نو هله هغې به ته په هغې کې د خپلې خوښې چې کوم دی نو فصل
هغې کې ته کرې. نو د باچا خان څومره ژوند چې و نو هغه یو دا خبره ده چې د ریاکارۍ نه، د نمود نه، د نمایش نه پاک و. هغه ځان سره ونه د خان لیکو او نه حاجي صاحب. حالان کې باچا خان په کال 1926 کې اچ کړی او دا 15 کسه قافله وه که نه، ورو ورو اوښې او تبره د علي خان مور چې بیا په بیت المقدس کې راپرېوته، هلته وفات شو، هلته ښخه ده. نو دغه د 5 کسانو قافله وه او بیا د اسلامي ملکونو دوره وکړه د حج نه پسو. نو مقصد مې دا دی چې باچا خان چې څه کړي دي د پښتنو دپاره په انفرادي توګه، په اجتماعي توګه، نو هغه چاته دا نه دي ویلي چې ته کیمره راوړه چې زه څه کومه، سماجي ښېګړه کومه، خیرات زکات ورکوم یا نور څه داسې کار زه کومه، ته کیمره راوړه چې اول ماله تصویر وباسي. د هغې ژوند د نمایش نه ساده ژوند، ساده جامه، ساده خوراک، بل د باچا خان په کول او فعل کې تضاد دی. باچا خان چې څومره ژوند تېر کړی دی نو ډېر د یو عظیم انسان، د یو عظیم مسلمان، د یو عظیم پښتون په شکل کې تېر کړی دی. نو موږ له پکار دی چې پښتنو له چې موږ د باچا خان افکار وپېژنو، د هغه په فلسفه ځان پوه کړو او د هغه د عدم تشدد چې کوم اصول و په هغې ځان پوه کړو، د هغه چې کوم منشور و، د هغه کوم آیین و او په هغې موږ عمل وکړو او چې کوم زموږ نور قامیت لاندې هغه وپېژنو، زموږ خپل د تاریخ جغرافیې نه خبر شو، د خپل کلتور نه ځان خبر کړو او د خپلې ژبې د اهمیت نه ځان خبر کړو. او مطلب دا دی چې بله لاره نشته. او زه دا وایم چې اوس چې کوم دی چې نن موږ یو واده وکړو، یو اراده وکړو او راپاسو په عملي توګه د باچا خان د برڅۍ په د ورځ باندې چې پښتانه پوه کړو، دې کې شعور واچو او د یوې جرګې، د یوې لویې جرګې انتظام وشي چې هغه جرګه خصوصا د پښتونخوا چې کوم مذهبي مشران دي، قامي مشران دي، سیاسي مشران دي خو چې تعلق یې د پښتونخوا سره دی، چې دی یو شي د پښتنو چې کومې مسلې دي جایز، آییني او جمهوري، او د دې دپاره په شریکه کوشش وکړي. او ځکه چې پښتانه نن سبا د یو سنګین دور نه تېرېږي، نو پښتنو له پکار دي چې خپل ځان وپېژني، خپل قام وپېژني، خپل وطن سره مینه وکړي او د خپل تاریخ جغرافیې نه او د خپل کلتور او د ژبې نه، د وطن نه، د قام ولس د مسایلو د ستونزو نه ځان خبر کړي او راپاسي د خدای د رضا دپاره بغیر څه لالچه چې دا پښتانه آباد شي او دا پښتانه آزاد شي. ډېره ډېره مننه ستاسو. ډېره ډېره